عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ورسولنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا. لارو لمز کی پورتا اسمان تا لارو لمز کی پورتا اسمان تا لیو اسمان نا بیابل اسمان تا لا اسمانونو عرش ذی شان تا دا عرش پورتا شلا مکان تا دلا مکان لر سبحان تا بلغ العلا بکماله. لارو لمز کی پورتا اسمان تا لیو اسمان نا بیابل اسمان تا لا اسمانونو عرش ذی شان تا دا عرش پورتا شلا مکان تا دلا مکان لر سبحان تا بلغ العلا بکماله. شان دا احد دی نور دا احد دی پردہ تمیم کی پنم احمد دی. شان دا احد دی نور دا احد دی پردو یو محمد دی. فذات پاک جی راغی جہان تا کشفت دجا بجماله. خاتم دا وحی دا رب جلیل زیدرات لودی دا جبرائیل. خاتم دا وحی دا رب جلیل زیدرات لودی دا جبرائیل. دعا دا خلیدی دا پاک خلیل. رؤوف رحیم دی پخوی جمیل. نظر دا چاہے رسلوی شانتا حسنت جمیع خصالی. دینو ایمان دی دا مومنانو تسکین دا زرنو دا عاشقانو. دینو ایمان دی دا مومنانو تسکین دا زرنو دا عاشقانو. در دوانو فرشتگانو هم دا اللہ هم دا قدسیانو. دا مادن ذکر آغی زبان تا صلو علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصلي وسلم على. معززینو، اللہ تبارک و تعالی مسرد ما پدوار جہان عزت من کا. او اللہ تبارک و تعالی چی مونگ لکم عزتون پا خپل علم کے مقرر فرمائلی دی. اللہ دی مال او تاسولا
هغه په دواړه جهانه نصیب ولري. قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوبه د دواړو جهانو عزتونه اول زما دي او بیا د دواړو جهانو عزتونه پس زمانه ستا دي او بیا زمانه او ستانه پس تا د دواړو جهانو عزتونه د هغې چا دي چې چا دا کلمه طیبه ویلله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو الله دې د دې کلمه طیبه عزتونه احترامونه برکتونه او فضیلتونه په دواړه جهانه باندې نصیب کړي. خو سوال ګوره زما وروڼو د ایمان او د عقیده دی. ایمان داسې یو شی دی چې دا ګوره په هر څه کې شته، په هر چا کې شته. شیطان کې هم ایمان شته، د دنیا په هر قوم کې ایمان شته، لیکن سوال د عقیده دی چې عقیده صحیح وي نو ایمان صحیح پاتې شي، چې عقیده خراب شي ایمان خراب شي. چې ایمان خراب شو هر عمل چې کوي بد خو بد دی خو نیک هم بد شي، خراب شي. مثال داسې دی لکه په شاتو کې چې مصبر واچي پوټې غوندې او ټول شات تراخه زهر شي. خوږوالی د شاتو لاړ شي، اگر چې شاتی خو کیفیت بیا د شاتو نه وي. عقیده دقسې شی دی چې عقیده لږه غوندې خرابه شوه د ایمان ټول حلاوت خراب شو، ګډوډ شو. او دا مونږ ته مثال مخکې پروت دی چې د شیطان نه لوی ایماندار ګورې بل څوک نو، د شیطان نه لوی موحد ګورې بل څوک نو. 6 لکه کاله الله ته عبادت کړو، 6 لکه کاله د ټولو فرشتو استادو، خطاب معلم الملکوتو. عزازیل ورله الله د فرشتو په مقام نومې خو او خپل ذاتی نومې، چونکې دی د جناتو نو د پیریانو نو، نو خپل ذاتی نومې سهوتلیس بن بنلیس، سهوتلیس زوی د بنلیس. کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ، فرشتو اعتراض کړو د چا په نمائندګۍ کې؟ د ابلیس په نمائندګۍ کې. دې مشر کړو. لومبه اعتراض ابلیس وکړ چې اتجعل فیها من یفسد فیها، ته پیدا کې فزمکه کې هغه څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې، ويسفك الدماء او تویل د وینو به کوي په ناقه سره، په هغه خلق پیدا کوي. ټولو فرشتو دغه جواب وکړ. کله چې الله آدم علیہ السلام پیدا کړ دل علم ورکو او د علم د فرشتو د علم د پاس راغی، نو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایل چې اوس آدم علیہ السلام ته د تعظیم سجده وکړي. الله تبارک وتعالی فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. محبوبه قابل ذکر هغه وخت دی چې مونږه کم وخت کې فرشتو ته فرمایل چې آدم علیہ السلام ته د تعظیم سجده وکړي، فسجدوا نو ټول سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. ابا منع روړه واستكبر او تکبر اختیار ک، وکانه من الکافرین. حال دار چې ابلیس د فرشتو نه نو، د پخوانی کافر قوم نو، غنی د بچر انکار نو کړی. الله تبارک وتعالی فرشتو ته یو خود لري د تاوید بل خود لري. عزازیل سجده دی ولی اونکڑا وی جیز موحد ما څنګه موحد ولی الله د توحید په معنا نه پوهیدو. وی جیز تا یو معنی ما نو چې یو مې معنی نو خو یو اسم یما، کته مې معنی هم یایم کته مې نه معنی هم یایم. وی الہ العالمین زب غیر ستانه بل چاته تعظیم نکم سجده نه لګم، ما شپږ لکه کاله تا ته سجده لګول ده. نو دا خو راته ما حکم درک کنه، وی چې ته حکم راکې نو بیا د او زما د پوزیشن لحاظ وساته. وی څنګه لحاظ؟ وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه د نه ډیر بهتر ما، ځکه چې زه د اور نه پیدا کړم او د ایمان ډیر لر دی، ځکه چې دې د خور نه پیدا کړ. خاوی دا د لري بری فیصله به تکه د
دا تا ته چاوي چې ما ته اور غوره دی او خاوره لره ده. وای غټه ابلیسه د فرشتو زړه عقیده خرابه، نور د څه غرض نه دی. خو سم دا ولې نه وایي چې الہ العالمین آدم نه منم، بس د آدم علیه السلام ولایت او نبوت نه منم. دشمنی دې ټوله د سره ده، باقی پاتې شوه زما سره. زما ستاسو مونځ کړی، عبادت دې کړی شپږ لکه کاله، پیغور دې وکړه. ها دا شپږ لکو کالو عبادت واخله په دا مخې ورته راوویشت، دا د عبادت دی. په دې نه زما خدای زیاتېږي او نه کمېږي. ضرب شه فاخرج فإنک رجیم، وضرب شه چغې شه وزه. وان علیک لعنتی لا یوم الدین، پتار زما تر ورځ د قیامت لعنت وي. زما بده دعا دې مرګري شه، ابلیس هلاک شي، رک شي، تباه شي. چې الله چاته وي رک شي، تباه شي، هلاک شي، ابا خاده ورځ ومومي. راغی دنیا ته، د ده د لاس زمون بابا جیم در په در شو، بی بیا دیم در په در شو. چې هغوی سره چې امداد په جنت کې کړو هغه غریبانان هم در په در شو. دیم ځمکې ته راغی، د نوح علیه السلام په زمانه چې هر کله نوح علیه السلام بیړۍ جوړه کړله او کوم وخت کې چې دی جوړه څیزونه بیړۍ ته خېجول، نو دی راغی. ستاسو دې کلي کې خره شته که نه؟ چې خره ده که شته نو دی راغی، د خر لکۍ ونیوله. نوح علیه السلام ته وی کوشه ستا بیړي غرقه شه، په خدای د دنیا غرقه که اوس لا دلته راخېجې. وی نه جی وی زه به خامخا یم. وی نه دې پرېږدم. الله ورته وی نه خیر دی نوح دې وی دی خیر. راغی او ګوټ ته به ناست و، سپینه بمبلګیره به یې ډقوله. کله کله به ورته نوح علیه السلام ویل چې ابلیس اوې وی تا نه د الله پسه خفه شو. وی ایسه بیسه بیا رامیتوب مه کوه که نه، ایسه بیسه څنګه خفه کېږي، اوس ارامتوب به دې کړي هسې نه دی خفه شوی. وی نه حضرت هېڅ مې نه دي ویلې، به دومره مې تا نه بغیر بل چا ته سجده نه لګومه، به دا مې ورته ویلو چې زه تا یو منمه، بل دا مې ورته ویلو چې زه تا ته معبود وایمه، شپږ لکه کاله مې تا ته عبادت کړی. نو حضرت خفه شو. نو وی دا خو شاته اخوي. وی ګوره که زه ستاسو راضینامه وکړم بیا که الله راضینامه کوي، خالق مې دی مالک مې دی. وی الہ العالمین ابلیس راضینامه کوي، اوس تومانه دی. وا نوح وی د ده په راضینامه مه ولېږه، د دې خنزیر عقیده خرابه ده. ایمان صحیح دی، ښه موحد دی، ښه ایماندار دی، خو عقیده کې چل دی. وی الہ العالمین عقیده کې څنګه چل دی؟ اوس بیا راته وښیم. ښه ده ورته وایه الله تعالی راضینامه کوي. خو نوح تا سره بیړۍ کې لاش د آدم علیه السلام پروت دی. بیا وی ورته وایه چې الله فرمایي لکړي د هغه زیارت له ورشه او سر ته یې ودرېږه او دعا وکړه. وی چې ای د خدای نیکه بنده، ستا په وجه او ستا په وسیله الله زه رانده کړی یم، په لعنت کړی یم. زه اوس معافي غواړم ستا د نیک عمل په وسیله باندې او ستا د محبوبیت په وسیله. الله دې ما ته ستا په خاطر معافي وفرمایي. بس دومره دې ورته ووایي نو بس زه بخمه، بیا د فرشتو مقام ته رسوم. معلومه دا شوه چې د نیکانو د الله د نیکو بندګانو د اولیاء الله خدمت کوله، د هغوی خدمت کې کوشان کېدلو، د هغوی زیارتونو له تللو، د هغوی زیارت له ورتللو، الله انسان د فرشتو مقام ته پرې رسوي. وی ابلیس الله راضینامه کوي. وی کوي حضرت بیا خو وایي چې په بنیادي اصولو به کوو. وی څنګه؟ وی چې له کلي دا په څه وجه کې مرورتیا راغلې ده هغه شی به بیا منځته راځي. د آدم علیه السلام روضې له دې له کوټي ورشي. یاره خو چې دا ورته ووایي ابلیس چغې کړې ها وی په ژوند کې مې نه منه او پس د مرګه به یې منمه. دقسې د ده دا وسي کړوسي دا د نوو عقیدو خلق چې راګډ شوي دي، که پرویزیان دي، که چکړالیان دي، که قادیانان دي، که پنجپیریان دي، دا ټول چې دی دا د الله نیک بندگان نه مني، ولایت نه مني. وایي دا خټې ګټې دي، دا پکې چاروستی 400 کې ما سره کیس و عدالت کې وی جیوی دا څوک څه خبر دي چې دا د خدای ولی دی او دې قبر کې پروت دا د خدای ولی دی. مې دیو تاسو ته وکم بیا مې دې به ما ته دا ثابته کی چې دې اشاره د خپل پلار زوی دی چې د مور نه پیدا شوی دی. یو کنه ولې دا غوان را سره نه دي سمه پس غوان ویلا دوه غوان نه دي نکاح وخت مې خاطر په دوه غوانو علالي یو مې د ولاقې د بزرګ د ولی حق خو بس زرګونو خلک دوی کی چې دا د خدای ولی ته شي. دلته څه ته داسې باباګان تاسو یې غوي کوي کنه نو کته په دوه غواهانو حلالینو دی په شلو زرو غواهانو د خدای ولی منه
او چا په 100,000 گواهانو د خدای ولی نه مني نو ته په 2 گواهانو حلالي دی غټ حرامي او حرامي د خدای ولی نه مني. دا په باره کې ما فتوا ورکړه مولوي حمدالله جان صاحب او بس زما په سر دا کیس اغل به یو خوا بل خوا منډې او زه به ټول په منبر ناست خلکو ته به مې وعظونه تقریر نه کوم. مې دا ګورې زما فتوا نه ده چې څوک د خدای ولی نه مني ولیان نه مني هغه ولد زنا حرامیان دي او دا د معدن خدای وایي. په سورت نون کې الله فرمایي والد یو سردار حضور مبارک به ډېر هزارو کله به ورو له پیسې ورکړي پکاڼو له کله به ښځو له پیسې ورکړي ښځلې پرې راولې کله به ځوانانو له پیسې ورکړي چغې پې وهې. حضور مبارک یې ور ډېر هزار محبوب د الله ناستو ډېر خفا الله خپل محبوب ته تسلي ورکړي چې محبوبه چې یو عاشق خپل محبوب ته تسلي ورنکړي څوک به ورکړي. فرمایي ورته ولا تطع كل حلاف مهین حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. محبوبه ولا تطع كل حلاف محبوبه د هر هغه سړي خبرو پسې مدا چې هغه ولید تل په دروغه قسم خور دی تل په دروغه قسمونه خوري مهین او په قوم کې د حد زیات بې عزت دی سوعي بشو دوش شمیره حمازن بیزای مسلمانانو ته پیغورونه کوي سوشو مشاعن بنمیم تل په دروغه چغل خور دی سوشو مناع للخیر د نیکانه خلق من کوي کله وی د محمد خدای له خیرات مو ورکوي هغه څه غریب خونه دی کله وی چې دی د مانځنه د سنتونه پس دعاګانې لکه دوی مونږ ته وایي مه کوئ داسې به هغه خلقو ته وي دعاګانې مه کوئ د محمد خدای څه حاضر خونه دی چا ته دعا کوئ که کوئ لات منات له ورشه حب الله ورشه مناع للخیر د نیکانه خلق من کوي سوشو پینځه معتدن د حد زیاد ظالم دی سوشو اسیمن د حد زیاد گناهګار دی سوشو عتلن غټو چک بدمعاش دی سوشو او علاوه د دین بعد ذلك زنیم علاوه د یتو خبرن لا ولد زنا حرامیم دی که ولد زنا حرامی نه کنه محبوبه ولایت او نبوت پر بیٹو کې کم نبی دی چې د خدای ولی نه دی هر ولی د خدای نبی نشي کېدی لیکن هر نبی د خدای ولی ځکه چې نبوت بند شوی تر قیامت پورې نو هر ولی نبی نشي کېدی خو هر نبی ولی دی د خدای. خیر دا یاد ساته غواړي دا اولیاء الله دا هم غواړي داخلي نه ونزي بیا د بیم غواړي داخلي نه صح شر شو په بارا کې 15 شپې ته خلیفہ تیرا کې روان شو میں تاسو آرامیله څومره وخت ورکوي ویجی نن نه سبا ته نه پر مې مادرې ورځ مهلت ورک پدرې مورز لحکارو شو 15 شپې ته کلی ولا روان کړ ټول در پدر شو هغه مشرف رنگي ښکارا شړومبه رومبه نو مې جانسن دی اوس ځان له جان محمد مولوی صاحب نومې خدي او ټولي وظیفه به ما ورکو دا خدای په قهر اخته شو. اوس کله وی مولوی عبدالله جان صاحب والو عبدالله جان صاحب کله وی معدن صاحب چا نه دی والی دا خدای او دا خدای دې زړو ولیانو و رحمان بابا وی کنه په هر چا چې د غضب لیند کی خخا نو خطا نه درومي گزار د درویشانو دومره گرم بازار بل په جهان نشتا لکه گرم د بازار د درویشانو دومره خلق زیارت کی پس د مرګا چې بازار وی په مزار د درویشانو نو هر بهار لره خزان په جهان شتري خزان نه لري بهار د درویشانو په هر چا چې د غضب لیند کی خخا نو خطا نه درومي گزار د درویشانو او چې په یو قدم تر عرش پوری رسی نو مالی دلی رفتار د درویشانو. الله دې مونږه د درویشانو عاشقان کی الله دې مونږ د اولیاء الله عاشقان کی یاد ساته غوري زکا اولاوال بخوري کا خیر وال بخوري دا زماري پیژنه او دا پیشو دم نه ده د پیشو نه د پیشو د زمری نه ده یو ورځ وته نه نه ما ته ټول چلونه خو چې د دیوال نه به خلق څنګه ټوپ وي دونه نه به څنګه وي غرنه وی بچي ټول چلونه به تخیف هو د بنی آدم د چلونه علاج ناراضي وی بنی آدم ستوي وی اغه زمیدار ویني چې وی کوي وی د دنه بزان ساتي
او وې دا خو مې د یو پړق سړی دی یو پنجاو وې داسې د نکم وې هغه هم د لاسه درګړې تللی دغه سړي بیا پلارم وې هغه هم د لاسه دقه سلا وینو نانا راځه چې ورشو وې دا چې ورشو راغې زمري زمیدار کاکا وې ها وې پرې دی وې راځه چې کوشتي وکړو یو لاس یا به مې وجنه یا به دې وجنم خو مې وجنه به مې یو کنه کوشتي نه ده وینو زه پورته ځم چې وصیت وکړم چې را روان شوړل رااله یاره لیوانې دا زمیدار دغه غونډه دې زناور غونډه دې تراشه غوړ یو خبره کوم کې چاته دوکشي واپس شوې زمریا وې هغه زنظم کور ته ویلې وې زما یقین نه کیږي او کال دې نکر اغلو وې کوشتي کو ز کور تلاړم وصیت لا چرالم هغه تختې دلو بیا دې پلان راغې وې کوشتي کو زلالم شرالم هغه تختې دلو او سلار شم راشم تمن تختې دلې وې زنه تختم وې نه زما یقین نه کیږي په سبا دې شوې تړم دې وې مې تړم وته بیړلې چا په شزان ته سره تړې وی لار په تیرا کې دې راشي د تیرا خلق یو ټوپک پیژني او یا خدای او یو رسول پیژني تاسو ولته دلته خو لامون سره چې مقدمه شي وی شریعت کو دلته شریعت به دلته وی بیا کو الته به بل ځای بیا کو شریعت چې کو کوم وخت ورشو دی بازار چړې تانه تولېږي جیراشه غني بس خلق هم وجني تباک پولیس براشه مونږ هم گرفتار دیم گرفتار چې کوم وخت عدالت ته پیش واغوي ضمانت ورکوي مونږ وځي دسه سپوله پټه یو بل نه لاندې کړي سمټي زم نه کړي یو بل پس کې ضمانت ورکوي وی خلو راضی نامه وکړي نو د راضی نامې نه بل علاج نو بس راضی نامه وکړو یو بل تور ترغاړو نو چې بار روزو نو دی بلوه پرچه چاپ کی چې مونږ شریعت وکړ عدالت کې دا خبرو شو دوه مونږ منل درې غوي منل درې غوي منل پینځه مونږ منل اكو بکو ست الکه دنه خدا مسالو ذکرم نو هغه صرف یو بل تور ترغاړې سو عدالت دا تاسو مونږ سره ټوکه کوي یو چپړاسي خپل بابو هغه د دفتر خپل افسر وه واره بند کو په افسر راکې خو د چې بیا په خپل وال چې خلق مړ کړم یا خلق ته کړم راوصل چې لوی افسر ته خبره لاړه ویو چې ټیک نور چپړاسیانو کوي ورکوي چې واه یا غریب راګر کړو له چغي وای مشر افسر وي متعلقه افسر ته الکه معافي ته وغواړو دا څه په ګورب چپړاسیان اولاد دي دا غریبانان کمزوري ملازمان دي سره مینا کوا دا که اوس بابوړه کې وای چې وال خو ما خوړل والے زما معافي زو غواړم را پاسه جوړ خیر ور ترغاړ وت آشنا را ترغاړ وځه ته ما معاف کو ما ته معاف کړو د دنه حال خدای ته معلوم دي چې وانتا وی زره تاړه وی حلاو می تاړه سوټ بوټه و تاړه چې څومره بیاس دی زمیدار منتله په دیره کې زماره په کلا کو تاړه چې وی تاړه جوړ غوان هغه چوکای په صد خون را واخې به سګه ماما اوس به وی نو غرب نو چې خیا زمبا د باندې خلراله وی صبرو کا دغه نیر لازم یو ګټو بس کم نو بیا راځم بیا سګه ماما بیا د بټو مولې جوړم ته صبر چې دې روان شونو زماره اوس پښو ته وی نه نور به مې وਹੀ یو کړ پیمانه باندې زیات ورکوټه کوي دومره پچولې بشه دومره پچولې خدای پاک پچونی کرل زی پسه بیزت کیگی اولا بیزت کیگی با دوی با بیزت کیگی خود تاسو تایم گواری چه خپل عقیده خرابه نکه نو عقیدو پس گواری لار نشل زمون دا عقیده حنفی دا مذهبم حنفی ده زمون دا مذهب خاوند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفی ده زمون دا قرآن حنفی ده زمون پیغمبر حنفی ده بخپل حنفی عقیده راتی نکه پتی بگواری کامیابی او کنه عقیده می اختیار کړی د رنجیت سنگ ټوکه بر سره شي متیاده په ملک او راجات شوی رنجیت سنگ نو متیاده به کوله خنزیر په بوتل کې کوله پس به کبه نه کوله اردلی په بوتل بیا تاریل کې خو سوچا وی بالونه به په واچول بار ته به وړل متیاده به ټویول یو روز دربار سنتری وته ویل کار دلی به دا تاسو شي کله سار کله ماسپخین کله ماز یار وې دې کې خبره مکوې ولی بکوا کله راجا صاحب نه سره خوراک شیو پاتې کیږي نو په خپل په نډه کېږي زموږ پکې سره یار دې کې ګوته موها وی ولی موها یا ورځ ما سپخینه تارې لاغشته دی او ساسو چاري مالونه په پراته دي بوتل پکې ولار دي د سنتری صبرونه کې په ورټو پک ریمانه تل تا ورزوله بوتل دا ته داسې زونه سي دا کسر به دا زکه وې سر بیا غیاله کله ګړي توندي مکا ہے غر شه توندي مکا دې پرېدا مړه کړ 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 پخلا راوالو چې ترنی مې اوس کې ویل کدا متیاز نه هغه خدای دې ستاب دي چې پکې دا تنوي چې توندي مکوا پتوندا کې د رنجیت سنگ متیاز توندي مګوال نه کوي نو عقیدو باندې برته سوچا ریمانونه د آیات او د حدیث واچي دا خدای ویلي دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی خو ګوره دا نو عقیدو حیثیت
پمنس کې سوا د رنجیت سنگ د متیازو نه زیات نه دی. خپل عقیده راټینګه کې سوچه پاکه د شرک نه عقیده ده او په دې عقیده به ګوره ته جنت لځې. دا د دې خبرې زه ضمانت در کوم. ازما یو شعر دی خورم قسم درته په حق چې یو ادنا مسلمان لسیک هندو انګریز نه ماته سو چندان غوره دی. لاتو منات کرشن او بود کې وی خدایان د نورو نو زه مسلمان ماته یو الله سبحان غوره دی. پادری پاندت ګورو کې وی د نورو زائد فخر نو ماته لدوینه محمد آخر زمان غوره دی. او وید او گیتا ګران می کتلی دی باور پیو کا چې لدی ټولو نه زما د خدای قرآن غوره دی. چې د قرآن مقابله کړي د شیطان بچی دی ماته هغه نه بدخنزیر د بیابان غوره دی. او خرم قسم درته په حق چې یو ادنا مسلمان لسیک هندو انګریز نه ماته سو چندان غوره دی. خرم قسم درته په حق چې یو ادنا مسلمان لسیک هندو انګریز نه ماته سو چندان. مادن د سرو مالتی دی د اسلام د پاره مادن د سرو مالتی دی د اسلام د پاره د تل هر څه د الله رسول فرمان غوړه دی. ذکر ته چې عقیده م خرابوي. د وزیرستان نه جلوس را روان شو چې هندوستان پاکستان جوړېده. یو ملک پکې چې د جلوس دغه کو کمانډ کو غټ د تن وجن غټو وې زبا چې د غټ هندو مسلمانو د بنو په بازار راغی یو لوی بنگله و دغه مخ یو تخپروت یو لوی دم دم هندو په ناشته دا ساري نوې نوې خړې نه بوته دل تمس کې پرېخ د کشرانو ته بنشي یاد وی لیدل نه دی او مشرانو ته یاد وی اندوانو بم سر خرو مونږ بم خرو ناغوی بر تمیز د پاره دومره نه خپرې خو چې دلته به بوته پرې خو یو بوټي باندې وخت به مالک چراغله د بنو په بازار وې کا توس ګرمي او د باندې نه چولې د هندو او لنګ وهله دی پس تخ ناس بوته او ځانګي دلته په سر کې د واله کدار اجازه به مسلمانو په ورغري والي ورته ټاک شو دی بوته نو کلمه ویا هغه نه کا 100 روپیا واخلو کلمه را باندې مو ویا کلمه ویا وینه کا 2000 بدر کړ وی کلمه ویا وینه کا 10000 شيخه وی کلمه ویا وی زور مور کا کړه بوته مې در شروع وینه کا 15000 شوی کلمه ویا هغه ورنه کا 10000 بدر کوم کلمه را باندې ما په زور کې تاغه وی اختراو وی خدای دې بیړي غار کا کاغه لکه دې مو ته اوس دې کم دی مونږ چې ټاک شو دې مړې نه ولي وی کلمه ویا غني ساده نه لاړه وینه کا 10000 واخلو کلمه را باندې وی کلمه ویا وینه کا 10000 والو کلمه را باندې مو یو نه ته لاسونه وستا خدای بیړي چا پکانو مونږ له کمزه کلمه راځي وکه چې هندو ته خدای نه کا چې مې نه پرې دې نو بیا وای کلمه چې دا ته وای نو نه ته لاسونه وسل اوس مونږ له کمزه کلمه راځي نه کله کلمه نه ورتلا خو عقیده صحیح ده په 10000 روپے کلمه نه خرڅي هندو له کلمه ورتلا په 10000 روپے ورکای خو کلمه نه وي الله کا کلمه نه عقیده خراب نکله کلمه نه ورتلا خو په 10000 روپیا کلمه خرڅ نه کړه. یاد ساتای د کلمې خاوندانو رنگ رنگ بد عملونه دي. انسان کمزور دی بیل ماز بم راکوي جوارګر بم راکوي روزه خوار بم راکوي زناکار بم راکوي هر قسم عملونه والا براکوي خو چې عقیده نه خراب او دا کلمه طیبه دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې د عقیده صحیح ده بس یاد ساته چې جنت ته بځه اړو ته شیطان په شان شپږ لکه کال عبادت وکي چې عقیده دې لګه خراب شونه سبب کې واپس بر خپل عبادت راوځي. بل نیکانو خلق پورې غواړي ټوکې مکوي نیکانو پورې ټوکې مکوي. القیلوبی او کتاب دې ما سره دی وای چې کتا ته دا علم چې دا چړې په جمعات کې دی را د علم دین سبق حاصلې خلاصه قدرې شروع کړي او پلار را روان او تناس وی او ته احتراما پورته نشوي په دې خیال چې دا د علم دین طالب علم دی او ته پورته نشوي تاسو د دین با جوړ چړې دي ډوډۍ لپاره ډېر شوی دی یو چړې ګوټه دی ټوکې دی وپوري وکړي او احتراما د عزت او ته پانه سي دی نو شپې له بهله کورته دی چې نکاح تازه کی ماخه
څومره ګورې سخت جرم دی ګورې. او لا یو عالم دین چې را رواني، یو سپینګیری را رواني، یو بزرگ را رواني، د خدای ولی را رواني، او ته احترامن پانسې دی، څه شان بدی. اسلام کې ټول ادب دی، اسلام ټول ادب دی، عزت دی، حرمت دی. چې تا کې ادب پاتې نشي، عزت حرمت کې پاتې نشي، د اسلام سره د اړو تعلق پاتې نشي. او چې څوک د خدای نیکانو بندگانو پورې ټوکې کوي، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او چې کله دوی مخامخ شي کنه زما حبیبا دا منافقان دا کافران دا د نواقدو خلق اګ مسلمانانو سره چې معتبر مسلمانان دي دوی تیریږي قالو دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ چې کوم وخت دوی ځان لشي د خپل شیطانانو مشرانو سره قالو دوی وای چې انا معکم مونږ تاسو سره یو انما خبر دا بل نه دا نحن مستهزئون چې مونږ په دې نیکانو مؤمنانو پورې ټوکې کوو. تلاړ سره الله یستهزئ بهم زما محبوبه الله بدیل د ټوکو سزا ورکی جزاب ول ورکی ويمدهم فی طغیانهم فی الحال چې دې مهلت ورکړي په سر کا شیخ بل کې یعمهون پرېږه چې سرګردان ګرځي. نو ټوکې مه کوه نیکانو خلقو پورې. د 100 کالو بیا صاحب زمانه ده د ولایت موجونه خوارې شوي دي په هر وطن باندې. دنیا را روانه ده دعاګانو دپاره غوښتو دپاره راځي. یو سړی را روان شوی زما په میا صاحب پورې یو ټوکه کومه معلوموم چې د خدای ولی دی او که نه دی. راغی کېناست ورته وی باباجي وی ها وی ما ته خو دعا وکړه چې ما له خدای زوی راکړي. باباجي ورته وی ښځه دې کړې ده؟ وی نه. نو وی چې ښځه دې نشته نو زوی څنګه غواړې؟ د زوی وسیله خو ښځه ده. وی نو ته بیا د خدای ولی ده څه شوې؟ ته دعا وکړه چې ما له خدای دغسې زوی راکړي. وی خدای په غضب اخته شي داسې به څنګه زوی درکړي؟ ښځه وکړه واده وکړه نو خدای به زوی درکړي زه به دعا وکړم. نه ما ته به دعوت دعا کوې ته بیا څنګه د خدای ولی کرامت ښکاره کړه ما ته دغسې دعا وکړه چې خدای زوی راکړي. باباجي لم جوړ خندا ورله دا تنګړی داسې کړه وی خېټې له وروړه زه بچیه وی خدای به زوی درکړي. چې 3 میاشتې تېرې شوې دې خېټه کې څه قړوپ دی خوا واوړي څه قړوپ دی خوا ټوپ څه قړوپ دی خوا چې 4 میاشتې شو خېټه وپړسېده. ها 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 د دنیا حکیمانو ډاکټرانو باندې وګرځېدو هغوی ورته ورته بیړي دی چپشه دی کې خو اولاد دی دا دې څه چل کړی دی دا به پیدا کېږي څنګه دا به څنګه پیدا کېږي خدای دې غر کا. عالمانو لراغي یاره عالمان دی الله نه رکوي. رحمان بابا وی که چا لار د دین مذهب وی رکه کړي نو عالمان دی د دې لارې رهنما او په محفل د عالمانو بس رزر شي که یې کاڼي او یا لوټه د صحرا. عالمانو ورته بیا هر څه پرېږده نیغ زاغې چاله چې چا پورې د ټوقې کړي دي. 100 کالو میا صاحب له بیا راغی باباجي وی ها وی غرق شما وی ولې وی دا ګورې نه نو وی ما درته نه وی چې ګوره ټوکې مه کوه نیکانو خلقو پورې ټوکې مه کوه موږ د خدای ډېر غریبانان یو د خدای نیکان بندګان نو ما درته وی چې موږ پورې ټوکې مه کوه. تا وی نه ما له دغسې زوی راکړه. ما وی ښځه دې نشته څنګه زوی غواړې د خدای نه تا وی نه کرامت ښکاره کړه. نو ما نور کوکې څه کړې وي ما تنګړی د خېټې له ورکړم زه خدای به زوی درکړي نو زه څه خبر وم چې الله د سره دا معامله کړو. باباجي خدای دپاره دعا راته وکړه چې دې غضب نه خلاص شم. هلکه خلک کېنه بیا لکه د دې کلي نه یې ته وایه چې راشي هغه ګوډ یم ځان سره راوړي. نو ورته یې ولې باباجي خېټه راله سیرې نه نه وی خېټه نه سیرم په ارام کېنه وی باباجي ګورې غرق مې نه کې وی تاسې هم غرق شوې کېنه غار مه تا کړم. خیر نه یې راغې وی جي رالم وی رالې بیا وی دغه را سره شته دی نو تراش در سره شته بیا وی راکړه نو تراش یې ته واغېش ده ته یې وی خېټه بربنډه کړه
نو ته بابا جی ګوره چې کار کوي ته صبر وکړې بختا ته ولې وار خطا کېږي سیرم دې نه سیرم دې نه خېټه سرګنده لمنه اوچتا کړل دې نوم خوا کې ولا پټه داسې بنو تراش باندې داسې د نو کوم راځي داسې وتراش چې وتراش داسې چټاکه قدرې نه یو پړت نه ریکړه خو ته ودان لار کولاو شو باد گیر شو چوس باد ټول وته خېټه کې ناستا وزه بچیا الله د لوی غضب نه خلاص لخوا بیا نه کانو خلق پورې ټوکې مکوا بزرګانو پورې ټوکې دغه دا وایم چې ګوره نه کانو خلق پورې عالمانو پورې بزرګانو پورې پیغمبرانو پورې ګوره ټوکېونه کې دا نو عقیدو خلق کاردار چې شپه ورځ به خدای پورې ټوکې رسول پورې ټوکې خاص اولیاء الله پورې ټوکې علما پورې ټوکې دین مذهب پورې ټوکې د مولیانو امامان غریبانانو پورې ټوکې اوس هغه ورځ پاک بر پورا کې مونږ وکړ یو پکې راکې ناست پنځ پیرې پاسې ده چا وی چې دا پنځ پیرې مې سکه مونږ کوم تاسو سره مونږ نشو مې ولی مې زموږ تاسو عقیده جدا و مې بالکل صحیح وې مې لکه پاسه ټول پورې علاوه سے پاسه نه سی وې مې پاسه چې مونږ مونږ کو مې ولی مې شیطان راکې ولاړو پاسه دغه یو تن مونږ سره کړل دی وې زما مونږ نشو او زمونږ د ټولو غني وشو چې دا شیطان راکې ولاړی پاسه چې بیا مونږ دا توایم چې ګوره دا قسمه خلقونه ځان ساتای جماعتونو کې ولا ځای ور نه کړي جماعتونو کې ګوره ځای نه کړي تاسو یې ځای کې دی خو ورله چې خخ ډوډۍ ورکوي خخ چایانې ورکوي پراټې ورکوي سبا دې پس کلب تاسو نه ایمان غلا کی عقیده نه غلا کی خو پس خاص مقصد راغلی د خپل وطن مولیان ګوره خصه مولیان ګوره چې د پلان نکدل تعلیمان تیر شي هغه چې دی په جماعت کې ایمان کوي د بیرونی خلق نه ایمان کوي د دې نتیجه برستو غره خراب او خېدي ا دوټه پسانو د ګیدړ ور سره یارانه وای او ورځي وته یو ګیدړ ویاله کپه ما ماشنه یانو اډو سیلو نه کده اسمان وی خداو بکو ده باندې وی لاړ یو چوکه راوړه یو سر په مخوکه کې یو ټپو سونی بل سر په مخوکه کې بل ټپو د ته واشنا ته په منځ کې ولې چې سیل در باندې وکړه د منځ کې چره په پنځو لکه لا لختونی و لکه یو کال د الهلال کمیټه مولیان وی ولې په ولې الزام لګي موږ د هوایي جاز کې خو خېجې د ورځې نه بره چې موږ میاشتو د میاشتې پښپا حکومت له خیر دی او به خېجو پښپې او خېجو له اختر پښپا چې بره او خطل نو چې او خطل نو سترګې پټې کړې چې او ډرایور ته سترګې ولې پټه تاسو چې میاش ګورو و سترګې را باندې توري و اوس وګورئ چې میاش صحیح کې خیر چې را کوشوي میاش تم صحیح کړو نه وی ولې وی موږ نه قبل خطا شو قبل نه خطا یقیني چې زما کې را سړی په بره کې بیا د برخاتو د پریواتو د شمال او د جنوب بیا فرق نه کیږي چې سو بلد وسره خل وی موږ نه قبل خطا شو ګیدړ بس کی چوکانی ولې لا بارا او خطو چې او خط آشنا سیل کوا دا آشنا پلار بسیلو کی پاګل ټیګونو باران په یو کلی تیرې دلو بس ناګانه واړو لوبې کولې او پکې هغه دي ګیدړ الکه ګیدړ اټا په سواز ور کوي ګیدړم دا نه بوتلو چې ګیدړم بوتلو جو داخله نه چوکا خطا شو ټاک واشنا لاندې راځي چې اخلاص شو لاندې او شپون ګډه سرول هغه ویره دا خو ژوندې شي دی وسنه مړ نشي اگر زر پوستینو وستو پوستینه وته ونیو نه چا سره پس مکر اپلو نه دي سره مات نشي یاره خو چې ګیدړ را تا پوستین کې را پرې وته جو را پرې وته سره خلپ خلا پوستین تا واچوله پوستینه وته ګډ به خدای دې بیړي چپکا که خبر وي چې ته مانه پوستین وړې چې دا سر دې مات شي وین باندې ما خو چې ته غني دا او لکه تړم پکې واچ ما خو چې ته به بچي د دې لپاره مې سره خوګړه دا مانه پوستین یوړ خیر داسې نه یخده یا مو کله به پوستین واغوسته ګیدړ براوت بار ته خزان به شاهزاده کړو ګرځې درا غري اورت ازمري وي چاشنا وی تا شیر کب دې علاقه پیدا کړی دا خو تاسو سره فن کوي خو ما سره باندې سور کوي چې بادشاہ د ځنګل چې ما مسني او دا په کې ګرځم نو سور بکې ګیدړ وته وی صاحب دا زمون قسم دی مونږه جوړو ودا دا څومره ګډونه به جوړیږي ودا دل صاحب یو شپې تاتیا ګډه پکاله زمري وته ډیره خدانه آباد جوړ ته به سهار نه ماخام پورې ولا شل ګډه راتختولې په بدله کې وته شپې تاتیا ګډه برابر ګیدړ ودا سورزه خو کارو شو که خیرو که بیا را باندې دلته سو پوي شو نه جمعات په پرېدم بل جمعات ته بسم کړ دا څه زره خو مخ کار راکاو خیر چلے هغه دا ځای په پرېدم بیا بسم دروازه به یو ګیدړ خور دا دغه به خور دا ګډ
چې ټول ختم کړل 2 میاشتې وته یو ورځ وته زمری وی چې آشنا وي هغه ور په مام پته ری دوش او دا شی بیا ز حکم ګرمه کې چې ته مال تیار ویرا وی تیار شوی نه خو بعد الله سګړو کمې دي نو بس نو ټیک ټاک دي الار ول الله سګړې نور راو راوي تختول خیر بیا پکې میاشت وته پګړ چې تر راو رسېدا هغه ته آشنا غوړې ګرمي شروع کیدون کېدا او تا مال د اسی دغه خوان را نه کچ دا خو ما په یخنه کې اغوسته یاره ویږي هغه ما جوړ کړو چې کوم وخت مې تیار کړو بیا مې له کوټیو چې دوته خېونه هغه د شپې مګو چی او بزه پیولا کې دې بزور راو بد از مری او کار خطا شو چې خدا دومره لوی شیطان مګو څنګه خوړو تا نه بزو څنګه باجو په ور ټوپ کولې د ګیدړ پېښو چې د هماله اوس پنجره اخلاصي جو ګیدړ ته منډه کولا چې ټاک شو د پاروستو په لکه وو لکه ته غټه پرېکړه زاوی بچیا غلطه کې نه کخیدا سه نه مې باندې پکې خو کخې چې کم ځای مخه لرال نو کخې دي وسار باندې ماتو ته باندې پټې دې شو ها دې وکاله کله چې دې داسې اوس د یاري نه چترا وتیش رله به رااله چې سلار اختیار کما اخر دا ټول یو ورځ ګیدړان را جمع کړو چې داس لوګه دا لکه ډیره د نقصان شي دي او دا دې ما ځان نه پخپل پرې تاسو ټول پرې کې ځان نه لکه او دا ډیر کله په جاخه کې ونخلي کله په ونه کې ونخلي کله یو زور ګیدړ پکې وا پاسې دوته چې آشنا پتا خو تکلیف راغی ځکه ځان نه پرې کړنو مونږ باندې په درد تخته کې مونږ باندې خلاصه تکلیف نه راغلی پدیم کارونه شو په بل اورې ټول راغون کې چې بادشاہ له زمانه ډوډۍ کړې دا ټول زناورې ځنګل غوښتي چې راشي چې پرو جو ماړي شه نو ځای چې زو نه ټول وته خزه چې زو وی خانو زو خو لیکن ما پتا سو یقین نه دی تاسو واسنه چې د کلی سپیر اخلاص یو تاسو ما وته پرې تاسو راو تخته نو څه چل کې وی ټول لزله کې تړم بیا ستاره راوړل جو ټول په لکونه وته چې کوم خاریه ترالن شو د خاریه د سپی په اوته اوس ناراغه چې زور کوي او لکه دی او تاسو زور کوي لکه دی دا خو لکه نه و دغه ته غر والي مخکې خاطول به لکه کړل به لکه کړل په بل اورچ زبري ځنګل تراوته اوس یو ګیدړ مخله ورغی به لکه ودا د آشنا راغی اوس به نخلاصي یاره خو چې باندې دې شو را پنجا چې ټاک شو په اثر وو سره ولا تاسو نسکو چې سمن زلار نو بل ګیدړ راغله لکه نشته هغه نو جوړ دال جو هغه ته پنجا چې ټاک شو هغه هم سره وو چې سمن زلار بل مخله ورغله هغه لکه نو یاره هغه جوړ دواړه نو دال چې ټاک شو جوړ هغه هم سره وو چې سمن زلار سره ورم مخله ورغی زماره سوچ کې شو یاره دا خو دا غیر امي څه چل کړي ټول به لکه کړي اخر دا ځنګل بل ټول لګي درو نو خالي کو دا خو هغه چل کړي په ټولو باندې پمونګه هغه ټوکا کړل کومه خله سوګراشي سلام باندې چي مونږ دا پنځ پیره کراته برندو ګوري مونږ پنځ پیره کما ځله چې تلار شو د جامع د دروزو د قصدن نروزم د جامع منځله به ما سره چې په پنځ پیری وانه ورګله مودا پته نه لګي اول کې پته نه لګي چې مونږ کې مصالحه پدای پری دي تختی بس فرض پاسه دعاو کې سنت نه بیا دي اخو ته ګټ کې وځي مردان ته تلو د مونږ یو مشهد را سره تلو د کلی حکومت بابا نیمه ما ته دلته به مونږ کو دي چې کسان غړوي نه جمع لګم مې خدلار شه چراغ وې توبه توبه تو مې اولی په پنځ پیری پاسه به مونږ کو مې ډېر د خوکړ تا ته معنی چې مزه یې سره چې فرض یو کړنو بعد د مصالحه نه او دنګل وی د جمعه سپیره پاتې شو مې دقه دا سه دم مې سپیره کړې هیڅ پته نه لګي خیر کی درد پوه شو چې دا خوس معاملې بل شان شو راغی بل زماري سره شاګردي شروع کړه ماما وی همه ما ته خو چلو خیر ته څنګه ښکار کړي چې زم ښکار کوم هغه ته ډېر ښه بچیا د ښکار کول یو د سلور مسلې دي دا بیات ساتي ویخه لکه چې دوی لا شي یو میاشل ته تعلیم کی روزه کې نه دا مسلې وتوخی په ولی به گزار کې په پیغمبر به گزار کې په زیارت به گزار کې سنتونه برست دعا نه مني سخات بغور نه مني خیر خیرات به نه مني ها ولایت به نه مني کرامت به نه مني دا قسمه خبر یو څو مسلې ورته غټي غټي وخی نو بس کامیاب ده او ډېر د ابراهیم ماما ما ته چلو خیر بچیا یو څو مسلې دي دا دي چې کله زه تا ته وایم د ښکار وخت شي کنه او ته هم چې خوریا